زه د ټاټکي مزدور وم، زه د بیلچې مزدور وم، زه یو بېوسه مزدور او یو پردی مزدور وم. ټوله ورځ به مې ځان خان له زرې زرې کو، اکثر به سوچ کې لاړم لاس به مې ځان له پرې کو چې ډېر به ستړی شوم، ما به دمه کوله او د خپل قسمت نه به مې اکثر ګیله کوله. خان کله قرض دې راکړو چې رانه څه غوښتي دي، ځینو خواږه غوښتي دي، ځینو تراخه غوښتي دي، پلار مې کونټۍ غوښتې ده، مور مې اوړه غوښتي دي، خویندې زما په تمه په انتظار زما دي، د خوشحالۍ نه ټولې سترګې په لار زما دي، یو بل ته پټې پټې په غوږ کې ټول لګیا دي، یو ویل رانجه زما دي، د غاړې خار زما دي، کشرې ویل زه پې ګرانه دا ټول سینګار زما دي. مور مې غوسه شوه ورته، هغه د کمې راوړي، زه وایم ټولو له چې د زخرو ستنې راوړي، هغه معذوره پلالم چې پې کونټۍ راوړو، دومره پیسې نشته چې پې روټۍ راوړو. خان سترګې برندې کړلې، په مې غوسه وکړله چې غریبۍ مې ورته خپله کیسه وکړله، کار له بیا راچې نه شي چې کس پیسې غواړې، د غریب بچې تم دا مزې غواړي، د غریب بچې تم دا مزې غواړي. زما په لاسو کې خان زما د اړې کېښوده، زما د خویندو ارمان زولې خالي پرېښوده چې خان دې اړې راکړله، هغه 200 وه، یوه تروړه د وړو 2800 وه، سپېره نصیب ته مې ویل یوه سلا راکړه، دې غریبې سالمې سلا د غلا راکړه. ضمیر څپېړې راکړې، نن خو بغلا وکړې، خو د ماشر په ورځ به هلته کې بیا څه کړې، دړې وړې پې کېږي غوړي د کمې راوړم، دړې وړې پې کېږي غوړي د کمې راوړم، نن د وړو په ځای به د زخرو ستنې راوړم. په کوم بازار کې چې به ما سینګارونه لیدل، هلته د خپلو خویندو ما ارمانونه لیدل، ویل مې تش خو نظم یو فیصله مې وکړه، د ارمانونو ډکه یو جنازه مې وکړه. بس غټو خویندو له مې تراخه بیخي واچول او کشر خور له مې له ګورکې چیني واچول. په کومه غوټه کې چې د چا ارمان پروت و، په هغه غوټه کې نن زخرو سامان پروت و، ستړی ستومان او بېبسه راغلم، د نورو ورځو په شان کور ته بېوسه راغلم. مور مې رامنډه کړله، بچي وړه دې راوړل، خویندو مې هم راته ویل لالا هغه دې راوړل، کشر رامنډه کړله زما خواږه دې راوړل، ورته ویل مې او چې ما هر څه راوړي دي، چا له مې تریخ راوړی او چا له خواږه راوړي دي. مننه، چا له مې تریخ راوړی، چا له مې تریخ راوړی او چا له خواږه راوړي دي، بس سترګې پټې کړې ټوله بسم الله ووایې، هلته به ټول الله ته صفا صفه ووایې. اول مې کشرې خور له چینو کې زهر ورکړل، بیا هغې نورو له مې په خولو کې زهر ورکړل. اول مې کشرې خور له چینو کې زهر ورکړل، بیا هغې نورو له مې په خولو کې زهر ورکړل. په دې واده مونږ ټولو یو بل له غاړې ورکړي، مخ په کعبه مونږ ټولو یو بل له غاړې ورکړي چې د ماشر په ورځ به مونږ په یو بل ګوایو چې عدالت ولګي، مونږ به الله ته وایو. که ګنجایش وي ورکړي، خدای جزا راکړه، مونږ خودکشي کړې ده، مونږ له سزا راکړه. که ګنجایش وي ورکړي، خدای جزا راکړه، مونږ خودکشي کړې ده، مونږ له سزا راکړه. مونږ ارمانونو سره خدای په ورسېږه، خو مونږ سره سم خدای هم هغه نور اوسېږه، زموږ د جل قاتلان خدای په ورسېږه، خو هغه د ځمکې خدایان خدای په ورسېږه. شما د زار د خدای شم چې رزق او صبر راکړي، که د انسان په لاس شوه انسان به زهر راکړي، که د انسان په لاس شوه انسان به زهر راکړي. مننه. د خپل صادره چې څوک پی وباسي، د خپل صادره چې څوک پی وباسي او خلک ته جدا جدا معنی وباسي. مونږ ته غواسې خړ پړ غرونه ښکاري او خلک ته سره زر او تانبي وباسي. مننه. مونږ ته غواسې خړ پړ غرونه ښکاري او خلک ته سره زر او تانبي وباسي، او خدای دې غریب په پښتنو کې مکه پردي خو څه خپل د جامې وباسي. مننه. خدای دې غریب په پښتنو کې مکه او پردي خو څه خپل د جامې وباسي، او بعضې غربت دومره بې رحمه وي چې در پسې بندې دروازې وباسي. بعضې غربت دومره بې رحمه وي چې در پسې بندې دروازې وباسي، او پښتون د سپو د کونترو په سر د کور نه لس لس جنازې وباسي. او دغه یو شعر دی چې خدای دې غریب په پښتنو، پښتون د سپو د کونترو په سر د کور نه لس لس جنازې وباسي، او شماس دې ټوله شپه سرې شونډې وخوري او د سحر لمونځ کې بیا توبې وباسي. یو مې نظم نه سره شریکوم، خو وویری ښه شیخ سوري به بیهي نه وخی وویری چې